رب العالمین. ماشی تا گورا دا ماشی مرابط دا ماشی او دا اتی مرابط او کما کارخانہ چې دا اتی پا وجود کے چولے دا دا ماشی وجود کے با چولے دا بلکہ ماشی لے او سو پورزے جاتی کڑی دی اتیم خوراک کئی ماشیم کئی کہ نہ کئی اتیم خوراک ازمائی ماشیم ازمائی اتیم پا خڑتم نا شیر آلی او ماشیم پا خڑتم رالی رشتیا ہوا دا اتی خڑتم پزمکہ کی سوری کولی شی نا او دا ماشی خڑتم چی اگا پا سرمن کی دی نو دا سرمن نے اگا خبرہ او میں تحت ہے ورو رسی تحت السرات ہے ورو رسی او کہتے ہیں ماشی دغا خبری کئی آتی نو دا ماشی پنگار دیم یاد دی کہنے کہ پوڑی کیا آگا دینا سریندر تا شروع ٹنگا شروع کی نو پیشے چی شیخ قرآنوان دی چی کم دیلا برازی او پورزی ازیاد کری داتی نا اتی الواتی نشی و دیالو زی اتی نشی الواتی دیالو زی اغلم خدای روزی ورکی اغلم خدای روزی ورکی مچلم خدای روزی ورکی مچیم پیدا کرده سوک پا سلور اخپو گردی سوک پا دواو گردی سوک پا خیٹا کشی سوک پا وزر والوزی دا دی ٹول سوک چی دا کار کئی اغتا سوی لکے گی رب ورزا نو پر رب اللہ دیر خوشحالی دا رب دا خدای ٹولو صفتونو لشامل دے دا اللہ چی سمر صفتونو دی دا ٹول پا کی پراتے دی ذکر خو اللہ پاک دا قرآن شورو دا خپل نم پس پر رب العالمین اللہ ویزا رب العالمین بل سوک نگ وری او دا اغا صفت دا رب العالمین دا رب چی دے کے خدای بل سوک شریک نمانی او که بل سوک دی شریک لل نو بیا و شرک فی ربوبیت و تول بدے اللہ دیر خوشحالی چی کل اللہ دا نخپشی او گوناو کے نو دا ټولو نه د مملکې سره دی چې غلطي وشي او سړی ګیر شي هلکه پلان کې ډاکټر لا چې نه جوړ شي هلکه پلان کې حکیم لا چې نه جوړ شي او چې څوک یې راګیر کي هلکه پلان کې وکیل بني سوی هلکه پلان کې خان لا هلکه پلان کې نواب لا دا سوچ لاړ شي پرېدا دا اسباب به استعماله خو د دې ټولو نه مخکې به ذهن چاته بوځي رب ته به بوځي رستو بدا بے استعمال ہے اول نمبر بذہن چالا بوزے اللہ لا او اللہ پا کم صفت یاد ہے پر رب باندے او زیرت یوسو مثالون در کوم کنا حضرت آدم علیہ السلام تا چھ اللہ پاک پا جنت کے ہوئے کہ دی بوٹی لبا گوتے نوڑے دا غنم بوٹے ہو اختلاف دا علماء اشتاقو دا غنم بوٹے دی مثلا او آغا دا غنم بوٹی لگوتے یوڑے او چې څنګه ګوتې یوړې دا هغه بوټي خاصیت دا چې د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت حوا نه جامع لاله ته پرې لوګه محسوس شو لاړې پیدا شوې د دنیا دا ټول خاصیتونه پیدا شو او د دې انتظام خو جنت کې شته دی نه فتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه فدری تور د انسان بربنوالی نه خوخ زرد جنت پانے واقع جنت آوئی اللہ وی باس علم انحکما ان تلکما الشجرہ تمانوی من اکڑے چی دی بوٹی لبا گوتے نوڑے اللہ غلطی وشو نو اللہ پاک راکوس کا دنیا تھا نو آدم علیہ السلام پا سری لنکا کی راکوس کا حضرت حوا پا جدہ کی نو سبے زافسو آیا سیوے ربنا ظلمنا انفسنا دانا وچی اللہم انا ظلمنا انفسنا رب لفظ دلتا استعمالی ربنا تا اغا ذاتی چی جنت کی دی منکر روحا چولے دے تا اغا ذاتی چی ما حوالا دی خکول شکل لا کردے دے تا اغا ذاتی چی دا جنت میویر را باندی خوڑلی دی تا اغا ذاتی چی منگل سترگی لاسون دی را کردے دی تا اغا ذاتی چی دا منگل دی خکول وجود را کو تا اغا ذاتی چی جنت ندی رون غرزولو پا آرام دی دل ترا وستلو ورہ دا طول دلائل شو ظلمنا انفسنا من زیادے کردے
وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نو آدم علیہ السلام چې د الله نه معافي غواړي نو د خدای کوم صفت ذکر کوي؟ وایا رب. کوم یو ذکر کوي؟ رب. ربنا. دا موږ له تعلیم خدای په قرآن شریف کې راکړي چې اے بنده رب یادوا، ربنا لفظ وایا، مانا مدد غواړي نو ربنا لفظ وایا، دا رب لفظ استعمال کا او پر رب یقین ساتا. په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمعات کې ناستو، صحابو تپوسونه شروع کړل. بخاری کې حدیث دی. تپوسونه چې صحابو کله شروع کړل نو نبی علیہ السلام به جواب ورکو، خو هغه تپوسونه دې حد ته ورسېدل چې پیغمبر علیہ السلام خپه شو چې تاسو دا څه تپوسونه کوئ. نو بعد چې خيار صحابه وغي پیشو چې رسول الله مبارک رنګ ته وکتل نو پیشو چې دا تپوسونه خو مناسب نه دي، او بعد وی راشه مقدس تپوس کوا. نو یو صحابي لا دام تپوسو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابي پلار می سوک دی. نو ما پلار خلق چې په کنزل ورته کول په جګړه بشو نو بل پلار به ورته یاد ابو کا حذیفه تا پلار حذیفه دی. بل تپوسو کمن ابي پلار می سوک ته په پلان کې دی. تپوسونه شروع شو او د رسول الله مبارک مخ مبارک تو سر کې دو او وای سلونی شابه تپوس کوي، شابه چې څه تپوس کوي کوا خود حسین وته وای. خو چې حضرت ابو عمر فاروق رسول الله مبارک ته او قتل او هدام سوکړل. دا هم د دوالو جهان مبارک سردار خپکو اخو د حسین و چې تپوس کوي دا مو سوکړل. فبرک عمر علی رکبتیه، بیا عمر غند جذباتی انسان و بہادر انسان د رسول الله مبارک غصه ته نه شوټینګې دي په دې دوالو کندو د پاسه پرې وته او فورا سوي رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبی و رسولا. مونږ ور په دې خوشاله یو چې الله مرب دی، دا الله د ربوبیت نه انکار نه کړو. بیٹه کې دا په دې خوشاله یو چې اسلام زموږ دین دی، په دې خوشاله یو چې محمد صلی الله علیه وسلم زموږ رسول او زموږ پیغمبر دی. او دا یو ځل نه بار بار وای رضینا بالله ربا، رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبی و رسولا. او د رسول الله مبارک وسلم لگا سره شو. رب لفظ دا سے لفظ دیں رب چې په دې الله خوشالېږي. نو چې کلم تنگ شي او ستړی شي او د مخلوق نه مایوس شي نو الله ته چغه وې کنه وې. نو چې چغه وې نو کوم لفظ به استعماله؟ رب استعماله. ربنا دغه ډول صفاتونه راځي. اے ربا، اے ربا، اے ربا، اے ربا، دا لفظ استعمال. حضرت آدم علیہ السلام چې دا اوې رب العالمین معاف کړ، معاف او حضرت نوح علیہ السلام چې کله نهنیم سوا کاله خپل قوم ته نصیحت او تبلیغ وکړ او قوم ملنډې شروع کړې، ټوکې شروع کړې، استهزاء شروع کړې او کله لیونی ورته وی کله دروغجن ورته وی. نو نوح علیہ السلام چې د قوم په مقابله کې الله ته چغوي نو سوي رب ان قومي كذبون. خدای زما اے ربا، مونږ وایو خدای اے ربا زما ان قومي كذبون، بس زما قوم زما تکذیب وکړو. رب انصرني بما كذبون. او چې بیا وته قوم وی مجنون وازدجر، دا نوح علیہ السلام کو لیوانی دی. نو دی بیا سکی دی فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. خدای بس دا قوم مقابله کې نو طاقت نه لرم. رب لفظ وی رب، اے رب دا ما مدد. او چې قوم نورم تنگ کا او ډیر جاتے پریشان کا او الله وتعالى کشته جوړ کړو، کشته جوړ کړه او کشته پوری ولا ټوکې شروع کړلې. نو بیا سوي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار. دا نو چې اللهم لا تذر، دا الله نو اسم ذات ته او څوک اسم اعظم دی نه، دلته رب لفظ استعمالای.
رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. بس الله چې دا کافر یو کورم پرې نه دی بدازمکه. انك انتظرهم يضلوا عبادك. الله کنور جمدی پرې دی نو چې دا ویا دعا یا می مسلمانان کړي دا امر لګډ وړي او کوي چې نیکان به پیدا شي نو ولا یلد الا فاجرا کفارا. په دې 9.5 کال کې د دوی نه نیک پیدا نشو هم دا فاجران ته پیدا کیږي. نو دا قوم په مقابله کې چې نوح علیہ السلام الله ته आवाज کوي کم لفظ استعمالي دا رب لفظ استعمالي. او بیا ورپسې حضرت هود علیہ السلام هود علیہ السلام سوئی رب انصرنی بما کذبون. اللهم انصرنی نوئی یا اللہ رب انصرنی اے زما ربا زما مددو کا. قوم میں تکذیب گئی ما تا دروغ جنوئی رب زما مددو کا نو غم در لفظ استعمالی. نو قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غصاء. الله چې رب لفظ استعمال شو الله به درې غوس به لدا سے شی جوړ کم لکه دا په غنمو باندې چې سارویو ګرځي او چوره چوره ته جوړ شي په ټوکړي ټوکړي کم درته. او حضرت ابراهیم علیہ السلام سوي مخکې جمعه مې د تویلو چې کم وخت حضرت بچي خپل حضرت اسماعیل او بی بی هاجره پرې خودلا نو چې الله نو ول سوال کې ما هو قصه ده تکړه وي دو جمعه مخکې نو سوي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اللهم نوي ربنا ای زمون رب ما خو بچی پرې خودل په داسې دشت و بیابان کې چې هیڅوک نشتا. الله تعالی دوی مد فجعل افئده من الناس تهوی الیہم. اللہ سوک والا راولا او چکم وقی بیت اللہ جوڑی یا سوئی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. بیا در رب لفظ استعمالی او قوم سره چې مقابله راځي قوم وی دا بوتان زمون خدایان دي وینا بر رب السماوات والارض. رب لفظ وی اغا ذات چې د اسمانونو او د زمکه تربیت کون کې دي جوړون کې دي چلون کې دي قائمون کې دي ساتون کې دي حفاظت کون کې دي. او حضرت یوسف علیہ السلام سوئی ماشاءاللہ یوسف علیہ السلام له خدای بادشاہی ورکړه نو بیا سوئی رب قد آتیتنی من الملک خدای مالا خدای بادشاہی راکړه وعلمتنی من تأویل الاحادیث او ما تلی دا خوبون تعبیرون مخودل فاطر السماوات والارض اللہ زمکا اسمانون تا پیدا کردی دی. بیا ورپسې سوئی بیا وی انت ولی فی الدنیا والآخرہ دا ټولو نه مخکې رب قد آتیتنی رب نشورو دی رب طالبان پی پیگی دی اثر کے ربی دی وی رب اے زما ربا قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث رستو نور صفتونم کئی فاطر السماوات والانت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ رب یادی. او موسیٰ علیہ السلام چکلا سلیو پسوک باندے او فرعونیان پہ خبر شو او دا مصر نلال مدین تا نو چې دا مصر نه مدین ته لاړ نو ستړی ستومانه دی بلا مزلې کړی دی نو هلته یو کوی دی په هغه کوی خلک لګیا دي اوبه مسکي او څاروي پسې رابوي د مدین کوی نو یو دوه جنکې دي قرآن شریف کې الله فرمایي هغوی غاړې ته ولاړې دي خلکو چې کله څاروي سیراب کړل نو لګي لږ غوندې اوبه پاتې شي هغه خور مخور کې اناوه ماوه کې نو هغه غټه تیږې واخیستو په کویه کېښوده خلک لاړل
نو موسی علیہ السلام هغه جنکو ته وی دوه جنکې دي او من دونهم امرأتان تزودان هغه ګره چيله اخواګي نه پریدي انیکانې وي د شعیب علیہ السلام لونه وي هغه د سلو سره یو ځای ګره چيله نه سرولې نه سیرابولې ما خطبکما دلته سلا ولاړې هغه وته وی چې موږ دې ته ولاړ یو چې دا شپونکیان لاړ شي نو موږ ورزو او دا ګډه چيله با سره دا او بکاو دوی سره یو ځای دې سلو سره نو بکاو وا ابونا شیخون کبیر او زمون پلار بوډا دي او ډېر بوډا دي نو راتلی نشي نو موږ ذکر راغلی نو قرآن شریف کې دې خورې ستړی دغه وخت ورور رسید خولې په ما دي ډوړې نشته او بنشته سوري نشته نو قرآن شریف کې الله فرمایي فسقا لهما راغی او هغه د کوي تیګه چې په سو کسانو بوچته دلا هغه په خپل اوچته کړه پیغمبري طاقت او هغه بورقه چې غنو کسانو برستا موسی عليه السلام یوازې وته اون خطا او بورقه رستا او هغه جنا کوله او برستلې نو چې هغه کله دا وی صاحبي سیراب شو او ګړې چيله نو بیا بورقه پیته ورخته کړو سره پکې خود نو الله سوي فسقا لهما ثم تولى الى الظل هغه سیراب په یو سوري تلار او هغه سوري باندې غریب په خور د پاسه سم لاستو سوي رب اني لما انزلت الي من خير فقير یا خدایا زګورستا اے ربا لفظ رب استعمال کا اے ربا ستا خیر ته محتاج یم خدایا رب لفظ نو الله مدد کړي چې کوم دې پیغمبر وای چې رب اے زما رب نو الله مدد کړي چې کوم دې صحابي وی رب اے زما رب نو الله مدد کړي نو چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای ته چې کوم خیر نازله زه محتاج یم دی وخت کور نشته کلی نشته سپلې نشته ډوډۍ نشته کوټه نشته جونګړه نشته اجنه کې لاړې پلان بابا یا ولکته او مسافر معلومیږي او دا د بار وطن سړی دلته کوس مثال پتا ور د بلوچستان نه سوکرال نو شکل نه مونږ پیژن چې دا د بلوچستان د پنجاب نه سوکرال مونږ د شکل نه پیژلو چې دا د پنجاب نه راغلی جنا کو وته وي بابا ملما دی بابا ډیر مضبوط هم دی او ډیر نیک هم دی نیک او څوک ملما دی پلارو دی ورشه بچي اله راواله کنور سنی تاسو له چې دا وبره وس چې لګي مزدوري خو ولا ورکم فجاءته احداهما تمشي على استحياء يولور رال او په حیا را روانه ده او ان ابي يدعوك زما پلار دی بلی پلار مې وی چې راشه چې تعالی مزدوري در کتابونو لګړې چې له سیراب کړي ورته چې رب کارو شو کو نشو کارو شو کنه نو داته مخ کې د موسی عليه السلام ورپسې ده نو داو دی جنات وی رستو شبچه خوره لوري ارس چې الفاظو رستو شا لکه چې دا هوا لګي ستاده پنده ماته ښه ما د شاته نواز کو ناغيب وي خي طرف ته توشا او ګس طرف ته توشا دا چې توشا خوا توشا پدې چل یا شعیب علیہ السلام دا ورس نو چې شعیب علیہ السلام له ورسو ناغه ټول ته پوسونه وکړل ناغه هو پیجند چې دغه کمالات شتا په پیجن او دا جنې وای یا بتستاجر هو ان خیر من استاجرت القوي الامین ځان سره بابا مزدور کا مزدور کې دوه صفاتونه دي یو طاقت هم ډېر دی یو امانتګر ډېر امین دی ګوره زیدان نرستو کړم او دې زمانہ مخ کې روان ماته نه کتل نو شعیب علیہ السلام او دغه دی خوخی نو ما سره یو څو کاله مزدوری وکړه کاته کاله دی وکړل او کلسته وکړل دې دوه لورو کې به یو لور دل درکم هغه ویلې رسل والله علی ما نقول وکیل نو چې رب لفظ استعمال کا کورم ملو شو ډوډۍ ملو شو جامم ملو شو شعیب علیہ السلام مند پیغمبرم ملو شو او داغه تربیت هم ملو شو د کافر فرعون نام خدای بچ کا خزام ورته ملو شو دا رب کمالات چې ته زما صفت کې زه خوشاله کم کنه خوشاله ها
دو ځلې بشیر جان صفت کوم چې دا بشیر جان ډېر ښه سړی دی او دا داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی او داسې دی داسې دی او چې اوس مو له صفتونه وکړل نو دی به اوس خوشحاله بشي اگر چې ده کې څه خیر میر نشته خو خوشحاله خو بشي که نه و بخاندي خو چې د مې صفت وکړه نو رب کې د الله ټول صفتونه پراته دي رب کې د الله ټول صفتونه پراته دي نو چې وی رب 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 یو ځل نه بار بار وی یا رب 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 نو خدای سخی دی الله داسې نه چې څه ورسره نشته په ورکړه خوشحالېږم د بنده په چغه خوشحالېږم چې بنده ورته وایي چې زه محتاج یم الله په دې خوشحالېږي نو رب سره به اواز کې نو دا تریاق دی تریاق الله به ستا دعا قبلوي بل درته ووایم حضرت یونس علیه السلام چې کله بیمار شي او پریوت او داسې بیمار شو چې قوم تم نفرت کوي اوس دې وخت کې نفرت دا معنی چې نه رانږدې کېږي یو بیبي خدمت کوي یو غلطه غوندې خبره مشهوره ده وی په وجود کې چینجي شوي دا دروغ دي ښه د پیغمبر په وجود کې چینجي نه کېږي بعضې کتابونو لیکلي دي خدا سے غلطې لیکلي دي چینجي پکې وشو جبې ته چې راورسېد بیا سوال وکړي چې خدای ذکر نشم کولی پیغمبر ته ګورو چینجو ته ګورو پیغمبر خو خدای د چینجو نه محفوظ ساتي بیمار و اره بیماری چې و خو بیمار نو چې کله بیماری کې تنگ شو سوی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله تکلیف را ته زیاد شو او ته ارحم الراحمین رب لفظ وی رب انی مسنی الضر ورځ کم لفظ استعمال کا رب وصل ارحم الراحمین زیات استعمال کا نو الله سوی فکشفنا ما به من ضر بی تلوا ولا د ډوډۍ بندوبست کوي او د چې رب اے رب زما تکلیف ورسید الله ترحم الراحمین خدای د ټولو رحم کوونکی نه زیات دی نو جبرئیل علیه السلام راغی دا پوندې ولا اوچته کړو د ځمکې دی ولا راو باروله په ځمکه کې خدای او چینې اوبه پیدا کړې نو لاس یې ورکړ اوچته یې کړه ویې دې کې ولامبا نو هغې کې ولمبل ګرمې اوبه وې ګرمې بلکې بعضې مفسرین وایي دوه چینې وې د ګرمو د یخو وې لمبل پکې بیماری ټوله لړه ختمه شو اعلا وجود یې خشته شو ښکلی شو مزېدار شو او یو کټې وله راوړه په هغې کې کېناو یا په بستره کېناو او د جنت جامې ورته ور واچولې او خشته ښکلی مزېدار ولې رب لفظ یې ویلی دی ربي انی مسنی الضر نو چې ښځه راله ښځه خو پوه شوه چې زما خاوند بس چېته شرمخانو به تختولې دا خو څوک میلمه ناست دا څوک دی نو ښځه یې حیا وه وی راځه 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 حیا مه کوه زه ایوب یم ښه او بخاری کې راځي الله په د سرو زرو د پتنګانو باران وکړ د سرو زرو پتنګانو باران نو زر زر لګیا دی په زولې کې راغونډی نو ورته وایي اے ایوبه ته ما را دې نه نه غني کړې پیغمبري غوندې نعمت مې درکړ او ته بیا هم دې ته زولې نیسې راغونډې وی لا غنا بیان برکت دی کوي خدای ستا د برکت نه زه بې پروا نه یم ښه دا دی برکت دی دا به هم غونډو وآتیناه اهله ومثلهم معهم رحمتا من عندنا الله خپل خزي بچی مې ورکل دا غي برابر مې ولا نورم ورکل رحمتونه مې ورکل ولی رب لفظ چغواله رب لفظ او زمون د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ارى دعا کې تقریبا رب دې ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به او قرآن کی جب ممتا خدای قیسا وی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نو رب العالمين رب لفظ سر بدعا کو خوا چا سر بدعا کو رب سر اللہ صفت
او دا الله نوم ورپسې رب العالمین او رب العالمین لفظ ډېر مزیدار دی چې یوازې زما رب نه الله د دې ټولو کائناتو رب دا ځمکه دا اسمانونه دا انور دا ټول ستا په حکم چلیږي خلک وی لکه دا ګوله تیزه ده اډاز دی په وکړو دا میزایل ډېر تیز دی او دا پلانکې شی تیز دی تیز خو انور دی څومره اوږد چکرې دی څومره اوږد دی او دا روزانه په 24 غنټې کې خپل ځای ته ځان رسوي 24 غنټې کې خپل ځان ځای ته ځان رسوي مانو سیر چې 100 میله یو سکند د رفتار په یو سکند کې په زرګاو میله دي کې څومره د رفتار دی دا څوک چلای الله ته طرف وای دا ستوري دی او دا کائنات دی او ابل ما یو ځای کې وکتل چې یو زمکه پیدا شوې ده د دغه والا پیدا کړې ده څه وته وای د ساينس دانا دوی نه پیدا کړې خو دوی ته یو زمکه معلومه شوې ده چې په دې کائناتو کې یو زمکه برشتا چې هغه کې وبدي د انسان د اوسېدو اندازه پکې شته اسونه لري دا د ساينس دانانو په بنیاد 500 نوري کال لري دا نوري کال پیژنې دا رانا اوهو رانا چې سونه سات کې را رسي هلته پنځنور روخي یو ټس سره دلته رانا را ورسېږي د رانا نه تیز رفتار شی بل نشتا ترې له اندازه الله رب دې زمونږ رب دې د انسانانو رب دې رب الانس والجن د انسانانو رب د پیریانو رب الملائکه د فرشتو رب جبريل د جبريل علیه السلام رب د پیغمبرانو رب د زمکه د مخلوق رب د دریاب د مخلوق رب د اونو بوټو رب د اسمان نبره د اسمان نلاندې رب السماوات والارض د دې ټولو رب د دنیا رب د آخرت رب د قبر د جون رب د میګو او د ماشو د دې ټولو رب نو رب لفظ به استعمالو ښا چې کلم سوال کې او لاس ته پورته کې اے رب یا رب یا رب یا رب دا به استعماله نو قرآن شریف کې الله پاک د خپل نوم په سیړو به دا صفت ذکر کوي مونږ له اشاره را کوي چې ګوره زه د ټول مخلوق رب دې کې به مال شریک نه پیدا کې او ګوره چې ما یادې په دې لفظ بیان دې دعا کې یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین زمون گناهونه معاف کړي خدای زمون گناهونه معاف کړي اے رب زمون گناهونه معاف کړي اے رب زمون پریشانه په خوشالو بدل کړي اے رب زمون ټینشنونه په خوشالو بدل کړي الله دې رب په نوم خوشالهږي خدای مونږ له خوشاله راکړي الله مونږ له خوشاله راکړي رب مونږ د غمونو نه ساتي رب ته مونږ د فتنو نه ساتي رب چې د چا بچی نه بچی ولا ورکه رب چې د چا بچی نه ناری نه اولاد ورکه اے رب چې د چا بچی نه ناری نه اولاد ورکه کله چا الکان نه الکان ورکه رب چې د کوم الکانو خدي نشتا صالح دیندار جنکه ورکه رب چې د کوم جنکو خاوندان نشتا صالح دیندار خاوندان ورکه رب چې څوک بیماران دي روغ صحت ورکه زموږ د مدرسې او دو طالبان د اکسیډنټ کړي دي دعا وکړه چې الله ولا شفا او روغ صحت ورکه یا رب دې جمعات کې په کورونو هسپتالونو کې چې کوم مریضان دي شفا ورکه رب چې چا کاروبار کمزوري دی ولې مضبوط کې رب زموږ مردگانو بخې رب زموږ په کورونو کې د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر او زموږ ډېر مرګري په بار ملکونو کې دي زموږ دا بیان اوري مستقل ډایرک اوري او څوک د کیسټ په ذریعہ اوري د موبایل په ذریعہ الله چې څوک زموږ بیان اوري نیک پنیغا یا زموږ بیان رستو اوري الله ته حاجتونه پورا کړي او دغه مسافر الله مل شي بار مسافر دي ته ولري د برکات واچي ته وتا سفر زندگی آسان